یو لوی قوم د حضور پاک په زمانه کې الله د قرآن شریف په اورېدو مسلمان کړی دی. ډېر لوی قوم دی، لوی فهرست دی، او ډېر خلک خدای د قرآن شریف په مضامینو چې قرآن شریف ته نظر کړی نو په هغې خدای مسلمانان کړي. خو موجوده زمانه کې یو واقع پیښه شوې ده چې د قرآن شریف په نظر باندې خدای پاک یو جوړه مسلمانه کړې ده. درته ویم که د امریکا کې یو پاکستانی پاتې کېدو او مسلمانو دی وایي ده په یو سټور کې بابو نوکر و او په سټور کې یو جنۍ وه عیسایانه وه مېمه چې ورته وایي هغې سره مې تعلق و. دا د هلکانو د جنکو دوستانه پخوا په یورپي ملکونو کې اوس ګورې دلته هم شروع شوې ده. دلته لا پټه ده پټه هلته ښکاره ده دا مې بوای فرند دی هلک مې دوست دی جنۍ وایي او هلک وایي دا مې ګرل فرند دی دا جنۍ مې دوسته ده. هسې موږ دوستانه تعلقات دي وی نور یو بل سره اړې ګړې نه لرو وایي. هوټلو کې شپې هم کو او چکر سویزرلینډ او هالینډ او دې ملکونو کې به چکر هم لګو وایي خیر دی داسې دوستانه ده. اوس هم دا کیسې شروع شوي دي خصوصا د کوی ایجوکیشن سره هلکان جینکۍ په یونیورسټو کې مخلوط تعلیم کوي د دې پټې یارانې شته او لوی ذریعه دا موبایل نری دا زما د بلا نه بدي شي خفه کېږې مه دا لوی د تبع نښه ده موږ سره هم شته د ضرورت لپاره یې ساتو خو دا لویه فتنه ده. نو هلته خو کولو دا خبره دا به هلک دوست دی او جنۍ مې دوسته ده. دا د هلک یو جنۍ سره تعلق څه جوستانه شو او دواړه په یو سټور کې پاتې کېدل. نو د هلک دې جنۍ ته وي چې ما سره واده وکړه او جنۍ ورته وي چې واده در سره کوم او په یو څو شرطونو. یو شرط به مې دی چې ته به زما کور ته را منتقل کېږې زه به ستا فلیټ ته ستا کور ته نه منتقل کېږم د واده نه پس بالفاظ دیگر ته به راودېږې زما فلیټ ته به راځې یوه. او دویم شرط به دی چې ستا به د خپلې مور او پلار او رشته دارانو سره تعلقات نی دا به مکمل ختمي زما مور پلار او دوستان او رشته دارانو سره به تعلقات وي. او دریم شرط ما به د اتوار پر ورځ خپل عبادت خانې ته بوځې چرچ چې ورته وایي زه به عبادت کوم خپل ستا خوښه ده که ته ما سره په عبادت خانه کې چرچ کې دننې او که بارې خو ما ته به دا نه وی چې مسلمانه شه زه به تا ته دا نه ویم چې ته عیسایي شه. دا شرطونه دي جنۍ په دې هلک ولګول هلک وله شرطونه قبول کړل ډېره سره د دواړو وادو شو چې وادو شو د هلک د جنۍ هلته خلک په دې فلیټونو کې اوسېږي داسې عام کورونه نشته 2 کمرو 3 کمرو فلیټونه دي. نو دا جنۍ دا هلک د دې جنۍ فلیټ ته منتقل شو. هلک وایي چې زما په موبایل کې زما د مور پلار دوستانو څومره نمبرې وی ټولې ختمې کړې دې جنۍ هلته به تعلق نی دا یریږي دا پاکستانیانو ته دوکهباز ښکاري وی هسې نه سبا دې راته څوک ولمسئ او پاکستان ته مې چې ته په مخه نه کړي یا راته طلاق رانه کړي وی بس خوشحاله ژوند هم تېراو یو ځای به سټور ته تلو یو ځای به بیا واپس خپل کور ته تلو او د اتوار په ورځ به مې دا چرک ته بوتله دې به دننه خپل عبادت کو او زه به ورته کله دننه ناست وم کله با وی یو ځل د سټور ته تللی وم دا ښځه مې نه وتلې د عیسایانو مېمه وی چې واپس رالم دې خاکرو بلوس ته او د دې فلیټ څپۍ یې کړی وی ما وی چې جنۍ ستاسو صفحې نه راوستې وي او چوټي مې ونو ما هلک راوستې و دا ټول فلیټ مې پې صفا نو مونږ خلکو چې زیاتي کاغذونه اخبارات نو یو اوبو کې وګرځو یا چې ته وسوده او یا چې ته ښخ کړو یو ځای کې هلته خو دا رواج نشته نو یو ډسبل یو ډیران غوندې شي وي هغې کې غورځئ او بیا کمیټۍ والاګانې راځي هغې وړي وی چې څومره زیاتي رسالې وې اخبارونه او فالتو مونږ کتلی شوې کم دایجستې وغیره وې وی دا ټول هغې ډسبل ته غورځولی وې
وی زما چې کله واده نو وی ما ځان سره یو قرآن شریف وړی و وی ما د مور او پلار راکړی وی قرآن شریف ما په خپل شوکیس کې ایښودی و وی چې مې وکتل قرآن شریف نشته وی ما بې دې ښځې نه تپوس وکړو چې زما په دې شوکیس کې یو شی په رومال کې تړلی څه شو وی ما ته یې وی چې زیاتي ګندونه او فضول فالتو څیزونه مې غورځول نو ما هغه هم پکې غورځولی تا دې درې کاله وي زمونږ د واده نه پس یو ځای ژوند تېر شوی او ډېر د محبت او د مینې ژوند وی ما ته وی دې درې کاله کې تا وله ګوتې یو نړی دا هلک وی ما ځکه ګوتې نه دي وړی چې زه ما له لمونځ راځي نه راله قرآن شریف تلاوت راځي هسې په نوم مسلمان د اختر مانځله یو اختر او بل اختر ځم هم په سوولو کیلومیټره لرې ځم د دوستانو د ملاقات په غرض ځم نور ماله د اختر منځم نه راځي چې ځینې خلک کوي هغسې به سره کوم خو نه راته بس هسې پروت و په تاخ کې د برکت دپاره مې ځان سره ساتلي وی ما ته وایي چې دې درې کاله کې تا ګوتې یو نړی نو ما کې داسې فضول غوندې شی دی فالتو نه هم یې دې ډسبل ډیران ته غورځولی دا هلک وایي چې دا مې واورېدل دې زړه مې یو درز وکړه مسلمان چې هر څومره کمزوري مسلمان او د الله په ذات او په قرآن شریف او د حضور پاک په هتک به د زړه په زړه کې خامخا خفګان پیدا کوي او چې دا پیدا نه شي دی به مسلمان نه وي دا ادنا درجه تاسو نه ګورئ بعضې وخت کې خلک وي هلکه پلانکي دی کې چا پیغمبر ته کنځل کړی وي یا د خدای سپکاوی کړی وي او یا د قرآن نو که څوک مونځ کوي په قرآن پیږي که نه پیږي جلسه جلوس کې شاملې وي ولی خوږېږي وی دې زړه مې یو درز وکړه چې ښه زما د الله عظیم کتاب بیران ته پرېوت دا هغه یعنې به رامنډه کړه یا شپاړسم کې ته یا پنځم او یو ویم په وړو راکوي شوم اریران مې لټاو چې خدای دا چې ته هغه ګنده خلکو او کوم افکټ لا چې ته ډېران ته نی غورځولی ښه وه قرآن شریف پکې پروت و روچت نه او مې څنډه او دې سینې پورې مې ونیوه او بې اختیاره جلا راغله او مې جلا چې خدای زما د بې حسۍ او د بې توجهۍ د وجې زما د الله عظیم کتاب نن ډېران ته پرېوت سوچ کې پرېوتم بره را روان یم جاړم چې دا ښځه خو زما عیسایانه ده د مسلمان یم د خپل کتاب څونه قدر کوي هر اتوار یې زه په خپله بوځم عبادت خانې ته عبادت کوي او زما دا حال دی چې زما د خدای کلام قرآن ما له راتلل خو څه کوي چې پرې نه پوهېږم خو دومره بې توجهي چې دا که ما دا ډېران ته ولې پرېوت زړه مې خفه دی پریشانه جاړم قرآن دې سینې پورې ونیوه بره راوختم وی چې راوختم دې ښځې رامنډه کړې ما ته راته غاړه وته او ما نه معافي غواړه چې خاونده ما معاف کړه ما ستا عظیم کتاب مقدس ډېران ته غورځولی دی زه معافي غواړم وی ما ورته وی چې غلطي ستا نه ده غلطي زما ده که دا ما په دې درې کاله کې یو ځل هم راغشتې وې تا به نه وې غورځولی که د دې دا رومال ما سندلی وې تا به نه وې غورځولی که دې دا رومال ما بدل کړی وې هسې مې کتلی وې ځای مې وله بدل کړی وې تا به نه وې غورځولی خو په دې درې کاله کې دې له ما ګوتې یو نړی نو تا ته فالتو شی ښکاره شو نو غلطي ستا نه ده زما ده که ته څه وایي ویې نه غلطي زما ده ما ستا مقدس کتاب غورځولی دی که تا زما مقدس کتاب بایبل غورځو انجیل شریف ما له به غوسه نه راتله پکار دی چې ما درنه تپوس کړی وې چې دا وغورځوم که نه یو وایي زما غلطي بل وایي زما غلطي دا سړی ورته وایي ښه دی تا ته څه پته ولګېده چې دا زما مقدس کتاب دی وی شابه سړیه دا خبرې به په لاره کوو ما خپل ملا له بوزه زه ایمان راوړم مسلمانېږم ښه دی ولې مسلمانېږي تا خو په ما د واده نه مخکې شرط لګولی و چې ما ته به د ایمان اسلام غږ نه کوې ته ولې مسلمانې څه چل څه مسله پېښه ده وی په لاره درته ویم هله شابه زر کوه څومره زر چې کېدي شي ګاډۍ روانوه ما د خپل ملا له بوځه مذهبي پیشوا له بوځه زه مسلمانېږم ګاډۍ نه سټارټ که دا را روانه شو چل څه شوی دی وی چې ته کله کوز شوې
او په منډه کوزېدې ما وی چې ما د دې خاوند څه قیمتي شی غورځولی قیمتي څه شی دی نو ما په دا کلکۍ کې د تبره په روشندان کې کته خو چې ته ورغلې او دا شی دې راوچت که وی قسم دې لري نه یو رڼا راوچته شو یو غونډس کې رڼا هغه بره راتله په دې کلکۍ رادننه شوه او زما په دې سینه کې وردننوته وی قسم دې په دې خپل زړه کې یو انقلاب محسوسوم سړیه زما هغه زړه نه دي پاتې چې کوم مخکې دی زما زړه دا وایي چې دا د مسلمانانو مقدس کتاب دی دا برحق دی او د دې کتاب دین هم سوچه دی او حق دی زه مې غواړم زړه مې بلکل بدل دی زړه کې انقلاب راغلی دی د دې کتاب بېعزتي مې کړې ده هتک مې کړې دی په ناپوهتیا مې کړې دی خو کړې مې دی ما ته داسې لاره وښایه چې د دې کتاب عزت قایم شي اوس هغه لار ما ته دا یوه ښکاري چې دا کتاب زه خپل کم دا سینې پورې ونیسم په دې ځان پوه کم او په دې کتاب ایمان راوړم ایګومت درې کاله مخکې چې کوم ملا صاحب نه زه را جدا شوم هغه له مې بوتله وی دا ما دې ښه دی خو د هغې ملا صاحب په خوله بیعت وکړو او الله مسلمانه کړه مسلمانه او وی زه براینه مسلمان وم ما د مونځ نه راته کلمه نه راتله قرآن نه راته وی ما هم د خپل ایمان تجدید وکړ دا ښه ده څه وایي ری خپل الفاظ دي دا وایي دا عجیبه ده وی په ټوله دنیا کې دي ورته آل ورلډ وایي په ټوله دنیا کې واحد وی زیم دا ښه ده په ټوله دنیا کې په ټوله دنیا کې واحد زه اقه انسان یم چې ما ته الله صرف د قرآن شریف په کتو ایمان را نصیب کړی دی نو ما تلاوت مې د قرآن نه د قرآن ټرانسلیشن مې کتلی دی نه مې د قرآن په معنا ځان پوه کړی دی نو ما نه چا د اسلام دعوت را کړی دی ما په خاوند پابندي لګولی چې ما ته به د اسلام خبرې نه کوې او نه ما ته چا اسلامي خبرې کړي دي او زما نفرت و د اسلام نه صرف د قرآن شریف په کتو ټوله دنیا کې بل څوک نشته واحد هغه زیم چې ما ته خو د ایمان را نصیب کړو الله ورسره څه وکړل الله هغه ښځه د قرآن حافظه شوه حفظ وکړ حفظ د پسې د قرآن علم وکړ او هغه خاوند چې وي ما له مونځ د اختر نه راته هم نن د قرآن حافظ او عالم دی او په امریکا کې یو سټیټ دی ټیکساس ورته وایي په هغې کې ځان له خپل اسلامیک سنټر ایستل ځان له خپل د یو انجیو په شکل کې بغیر د سرکاري ادارې ځان د خپل او دی وی زموږ د برکت نه په امریکا کې خدای پاک ته زرګونو هندوان سیکان انګریزان مجوسیان دهریان الله اسلام ته راوړو بنیاد د خدای قرآن وهذا کتاب انزلناه مبارک زموږ مفسرین خو لیکي چې برکت دا دی چې تلاوت وکړه عمل وکړه عقیدې خپله که بېشک همدغسې لیکن دا پکې نوی برکت دی چې قرآن په اورېدو لوی فهرست دی چې خدای ډېر خلک مسلمانان کړي دي قرآن ډېرو مریدانو له الله شفا ورکړې ده روحاني هم جسماني هم قرآن په ترجمه باندې او په مفهوم باندې ویلو سره الله ډېر مسلمان ته هدایت نصیب کړی دی لیکن د قرآن په کتوم الله یو کافر ته ایمان ور نصیب کړی دی دا د قرآن برکت دقسې برکت د دې دویم نعمت هم دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغې یو واقع درته ځکه ما درته مخکې چې دواړه لازم ملزوم نبی علیه السلام چې کله مکې مکرمې نه مدینې شریفې ته هجرت وکړ دشمنان خو ګیر چاپېره خواره دي او د مکې کافرانو د سلو اوښانو انعام ایستی دی داسې ده لکه دې زمانه کې 100 موټرې چې انعام چا بس وبس چې که چا نبي علیه السلام جمدې راوست یاره د سر مونږ لغوه 100 اوښان به ورکوه دې بدماشانو نه خدای بچ به لاره کې ډېر غټ غټ اجرتي قاتلان غطفانیان دي محاربین محارب ثعلبه او بل او دا ټول اجرتي قاتلان او دا په پیسو مړي کول او دا اغواکار او دا ګندګیر ګیر چاپېره ټوله مکې مکرمې نه ګیر چاپېره دا خلک ډک دی لیکن رب العالمین نبی علیه السلام محفوظ ورسو مدینې شریفې ته چې مدینې شریفې ته نږدې شو د مدینې یو لوی بدماش ولاړ دی
بریده ابن خصیب اسلامی او ځان سره لښکر راوستی دی، لښکر بدماشان دي ورسره او نیزې دي ورسره، تورې دي ورسره او په دې نیت راوتېږي لارې څاري چې په کومه لار مدینې ته داخلېږي چې موږ یې ونیسو او مکې ته یې یوسو د 100 خام انعام وګټو. دا بدماشان خلک پیژني. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صحیح کړه. نبی علیہ السلام مبارک ته عرض کوي چې د الله رسوله بریده معلومیږي. لوی بدماش نوم خو مشهور دی او حضرت ابوبکر صدیق رپیږي، یاره یې رشته دی، وی بریده معلومیږي. نبی علیہ السلام هماغه ورته وایي چې کوم غار ثور کې ورته ویلو لا تحزن ان الله معنا. بعضې خلک دلته په حضرت ابوبکر صدیق دی ځان لګوي دا عیاذا بالله ډرپوک و یریدونکي و. دا پوهېږي نه لا تحزن حزن څه ته وایي؟ یو خوف دی، خوف یرې ته وایي. سړی په ځان فخاف فی نفسه خیفة موسی، مار چې وغورځو یره راغله چې مړه ټک رانه کړي. طبیعي خوف منافي د نبوت سره نه دی راځي. انسان چې انسان پکې وي خامخا به د طبیعي ته خوف به راځي، هېڅ خبره نشته. یره خو دنیا کې پرچه راځي، دا څه مسله نه ده. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، کله چې فرشتې راغلې او خوراک یې نه کو هغه باندې هم یره راغله. دا خوراک ولې نه کوي؟ هغوی ورته زه ستا د رب فرشتي یو استاد یو، یره دله ختمه شو، یره وي. لیکن دلته خلک معنا غلطه کوي، اردو والا مفسرین معنا غلطه کوي. د کیر کې فقیر لا تحزن مه یریږه، ان دا معنا غلطه ده. لا تخف خو نه دی، لا تروع خو نه دی چې مه یریږه. حزن څه ته وایي؟ د بل د وجې نه په زړه کې صدمه راتلل. پته ولګېده چې د حضرت ابوبکر صدیق په زړه کې چې کومه پریشاني وه د خپل ذات د وجې نه نه وه، د چا د وجې نه وه؟ حضور پاک د وجې نه وه. لا تحزن اذ قال لصاحبه، یا حضرت وی دا څه خبره ده؟ مونږ وایو صاحبه دی، وی څه خبره ده؟ موسی حضرت یوسف علیه السلام سره هم په جیل کې کافران ملګري وو. یا صاحبه السجن څنګه دی ارباب څنګه دی متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. خمسه ما قمقلا صاحب السجن لفظ دی د جیل ملګري. دته وی اذ قال لصاحبه هی د پیغمبر ملګري، دواړو کې فرق دی. نور راوړې به د حضرت ابوبکر په شان بچې راوړي. یو ځل وایي خبره رانه اوږدېږي، یو ځل وایي چې په زړه مې یو ارمان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرض وفات دی چې بار راووت نو یو خبره یې وکړه، وایي په ما د هېڅ احسان نشته. که چا ما سره ښېګړه کړې ده د هغې بدل مې ورته په دنیا کې خلاص کړی دی. یو د حضرت ابوبکر احسان زما په غاړه پروت دی، د هغې بدل به ابوبکر له الله د قیامت پر ورځ ورکوي. یو ځل وایي حضرت ابوبکر صدیق یو زړه مې په ارمان د په زړه پروت دی، دا چې ما سره خو د حضور پاک ډېره مینه ده، زما ډېره مینه ده، زما بچو سره هم ډېره مینه ده، زما نو مو سره ډېره مینه ده. په زړه مې دا ارمان دی چې لکه زما په جیب کې پیسې پرتې وي که نه، او زه بې د چا د مشورې او د تپوس دغه پیسو ته ګوتې کړم او راوباسم، د چا سره صلاح کوم، د چا سره مشوره کوم، نه بچي نه تپوس کوم، نه ښځې نه تپوس کوم. یاره ارمان که حضور پاک چاته دا چل وکړه او زما دا جیب یې خپل جیب وګڼه او څه پیسې ترې راوویستې بې زما د مشورې نه، بې زما د تپوس نه، دا مې په زړه ډېر لوی ارمان دی. الله اکبر. نو لا تحزن ما متعلق پریشانی مه پیدا کوه. هغه په سر د نبي علیه السلام فکر و، ځان فکر نو. ان الله معنا ډېره مؤکده جمله ده، ډېره مؤکده جمله. الله مونږ سره دی. بریده راغی چې راغی نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېد. دا بدماشان خو ړومبې روب پې اچوي کېده، دوی به دې په ړومبې روب کې وړي. بریده چې څنګه نبي علیه السلام ته ودرېده او د کوشش کو چې د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړي چې ته څوک یې، نو حضور پاک ور مخکې شو.
او د نبی علیہ السلام روب بیا بل شانتی و. بخاری کې حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي وی مال الله دومره روب راکړی دی چې دشمن یو میاشت مانه لري زما روب پې پرېوځي. یو میاشت بخاری کې حدیث دی چې نبی علیہ السلام ورته بس وکړو نوم دې څه دی؟ بریده خو داسې اواز نه اورېده دی. وی زما زه بریده ما نه پېژنې دا نه بریده زما نوم خو په ټوله دنیا کې مشهور دی ته ما نه پېژنې ته بریده. حضور پاک مسکی شو دشمن ولاړ دي مسکی شو. حضرت ابوبکر ته مخ واړو ابوبکر برد الله عنا عدونا دشمن خدای یخ کو. بریده برد په عربی کې یخنۍ ته وایي. برد برد ګلی ته وایي. برد یمني څادر ته وایي. برد یخنۍ ته وایي. دشمن الله سوړ کو نیکفالي واغشت. حسن تفاعل په شریعت کې ثابت مستحب درجه کې. بیا ته نبی علیہ السلام تپوس کوي وی د کوم قوم سره تعلق دی؟ وی د بنو سهم. سهم په عربی کې حیثیت ته وایي. نبی علیہ السلام مخ ابوبکر ته واړو مسکی شو. ابوبکر قدر الله لنا سهمک الله موږ له د خیر حصه راکړه. وی زه حیران یم چې دشمن مخامخ ولاړ دي نیولو په سره د لښکره ولاړ دی او پیغمبر علیه السلام مسکی دی او اثر پرې نشته او نیکفالۍ نیسي. قوم دې څه دی؟ لوی قوم قبیله. وی اسلم قبیله مې ده. ابوبکر وصلنا بسلامه اسلم د سلامتیا نه وتی دی په سلامتیا راورسېد. خدای نبی علیہ السلام نیکفالۍ نیسي منځ کې دشمن ولاړ دی. دې کې ته بریده تپوس کوي ستا نوم څه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم عجیبه انداز دی جی. دومره تواضع خاکساري په چا کې نه ده تېره شوې کوم چې په نبی علیه السلام کې ده. انا محمد عبد الله ورسوله. زه محمد نوم مې محمد دی. ټول وایه صلی الله علیه وسلم. عبد الله د الله بنده ورسوله د الله رسول. عبدیت او بندگی د کمال شی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې د الله کامل بندگی وا. بندگی به کوو د چا؟ جواب راکړئ. شوق سره چا به کوو؟ د بنده به نه کوو. د بنده بندگی کفر و شرک دی. بندگی به د الله. سجده به چا ته لګو؟ پرې تندي به الله ته به لګو. او ایک انتهایی کامل تعظیم او لویوالی دا به د چا په حضور کې کوو؟ شوق سره ووایه. شوق سره ووایه. لا شوق سره ووایه. زه په دې ډېر خوشحاله یم چې ډېر خلک بوتانو ته سجدې لګوي. ستا په دا انډیا کې داسې قوم شته بیرې بیرې مافي چې هغوی د حیواناتو مخصوصو اندامونو ته سجدې لګوي. زما ستا دا تندې په دې ځمکه چا ته لګي؟ هغه ذات ته چې د دې تندي خالق او مالک دی. هغه ذات چې د خیر و شر مالک دی. خیر و شر صرف او صرف د الله په ذات کې بل چا کې نشته دی. نور د اسبابو په درجه کې دي. یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو. الله د ته ضرر رسوي قسم په خدای که څوک یې د ناخوږي. ولې سبب کله ورسېږي د تیږې ته او کله ونه رسېږي. دا خو ټول اسباب دي. پر یریدک بخیر فلا راد لفضله. په خدای درته خیر رسوي قسم دی که څوک منځ کې رکاوټ پیدا شي. نبی علیہ السلام کې شامل بندگی ده. دې وجې نه چې کله ملأ اعلی سره تعلق راځي د عبدیت ذکر راځي. سبحان الذي اسرى بعبده برسوله نوح. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده رسوله نوح. او چې کله ملاقات کیږي په دغه سفر کې نو بیا سوي فاوحى الى عبد ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. دا کې لوی عجزي ده. کامل عبدیت راغی نو رسالت به راځي. سوی انا عبد الله ورسوله. بریده نیزه په ځمکه وهله او چې څنګه په ځمکه نیزه نو لومبۍ خبره د خولې نه سوځي. تعارف وشي یو بل سره. ان وجهک
لیس بوجه کذاب وی ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی وی دا د رښتوني سړي مخ دی ما ته وایه ستا ملګری کېږم ستا دین کې داخلېږم وی وایه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله لوی فرست عبدالله ابن سلام او بل ډېر شی دي خو دا یو نمونه مې درته ذکر کړه چې صرف د حضور پاک د مخ په کتو الله ایمان ور نصیب وی د الله رسول مدینه کې قبایل خلک اوسېږي یریږم تا ته څوک ضرر نه رسوي نو که دې خوښ د ما په امان کې داخل شوې نه سوی لکه اوس هم د قبایلو کې د یو ملک په امان کې څوک ورته بیا غږ نه کوي نبي علیه السلام یې ډېره څه ده ترکې راکړي خپل نیزه کې غرب او چغه بیا والا خبردار خلکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بریده په امان کې مدینې ته داخلېږي ګورې که چا بد نظر وکړ زه پوه شه او که هغه پوه شه او لښکر ته یې مخکې وروسته شی د پیغمبر علیه السلام خدای استقبال جوړ کړو هغه خلک چې هغلې نیوکې پسې دي هغه الله څوکیداران محافظین جوړ کړل خادمان او غلامان خدای جوړ کړل اوس به ستا حضور کې یو سوال دی ممکن ده چې راش خو د مکې ډېر خلک وو چې د حضور پاک مخ ته یې کتل ابوجهل او عتبه شیبه خو مسلمانان نه شو او قرآن یې مورېده او قرآن ته ډېرو کافرو نزل کړی دی نو څوک خو مسلمانان نه شو نو اسانه توجیه ستاسو دپاره تاسو پرې پیش هغه طالبانو خبره درته نه کوم که چا نبي علیه السلام ته د نکته چینۍ په نظر کتلی دی قرآن ته یې په نکته چینۍ غوږ ایښی دی او په نکته چینۍ ورته کتلی دي خدای د اسلام نه ساتلی دی او که چا حضور پاک ته د جستجو طلب په بنیاد کتلی ګورم چې څنګه دی قرآن ګورم چې څنګه د خدای کلام دی که د بنده قرآن ته ګورم چې دا څنګه کلام دی د الله که د بنده هغه ته خدای ایمان ور نصیب کړی دی دا دوه عظیم نعمتونه مونږ له خدای راکړي دي باید چې مونږ د دې دواړو نعمتونو شکر ادا کړو فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون وإنه لتنزيل رب العالمين سو ورکوټي کتاب نه دی منزل کلام د رب العالمین دی رب العالمین د الله یو عظیم صفت دی اوس هغې کې بس د تعلق اوږده خبره ده نزل به الروح الامین چا راوړی دی په فرشتو کې مقرب فرشتې جبریل علیه السلام تعبیر د دلته په روح امین شو د خیانت پوټې شی پکې نشته داسې فرشتې له مې ورکړې چې محفوظ به راوړي او روح غوندې کې رفتار به راځي نبی علیه السلام به تپوس کوي وی ته چې هغه ما له لوح محفوظ د عرش ته را روانېږي دې ځای پورې قرآن څومره ساعت کې راوړې وی الله چې ما ته کله ووي چې زه ما نتنزل الا بامر ربک د خدای د حکم نه بغیر خو نشو راتلی وی څومره ساعت کې را رسېږي وی الله رسوله سترګې رپ نمزل سترګې رپ نمزل ولې د بلقیس تخت چې دی سلیمان علیه السلام دی په څومره ساعت کې راوړلی سترګې رپ کې یو وایي چې دومره ساعت کې را رسوم چې ته به ودرېږي یا مجلس منتشر کېدل ابل وایي نه انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک او محدثین لیکي مفسرین دغه کتاب کې راورسو هغه سره علم من الکتاب دی دا خو فرشتې دي على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين دوسې دونه دي یو قلب یو لسان عربي په زړه نازل دی زړه سره د معنا تعلقي لسان عربي د نظم او د لفظ سره تعلقي معلومیږي دا القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا معنا د الله على قلبك نه معلومیږي او بلسان عربي مبين لفظ نظم هم د الله د طرف نه دی دعا یو بل سره حضور پاک او قرآن لازم ملزوم دی قرآن باندې چې موږ عمل کوو د پیغمبر علیه السلام شکل ته به ګورو د هغه عقیدې ته د هغه کردار ته د پیغمبر علیه السلام په نقشه به موږ قرآن زده کوو که څوک قرآن د پیغمبر علیه السلام د نقشې نه بغیر په خپل سوچ او فکر زده کوي وی که ټیټ شو بیا خطا دی حدیث د نبي علیه السلام دی او نبي علیه السلام ته چې موږ ګورو د قرآن په نظر به ورته ګورو که څوک د پیغمبر علیه السلام هغه اوصاف موږ ته بیان کړي چې د قرآن د الفاظو سره منافي دي هغه مردودي دواړه لازم ملزوم دا د خدای کرم الله فضل دی چې دلته د قرآن شریف درس روان دی یو مهرباني وکړئ دا موبایل نه دی دا نن سبا لوی رکاوټ دی پخوا چې به
سار منځ شنو مقتدیان به ټول کېناستل، ماشومان به هم کېنول، د قرآن شریف درس به شروع پر جومات کې چا به تلاوت کو. مازدیګر چې به کله منځ شو تلاوت به شروع شو، خلق به تلاوت کو، ماشومانو هم تلاوت کو، او مولانا صاحب سره به ماشومان لګي او سبق به زده کو. اوس صاحب سار او مازدیګر دی او که ماسخوتن دی او که ماسپښین دی، بس یو موبایل دی او مخلوق دی، بل کار نشته. بس موبایل خلق د خېټ او خې وستل، دین نه مو وستل او د دنیا نه مو وستل. گمراهی ته خلق موبایل او رسول. نن په موبایل باندې دا پټي پټي واړه سړي مونږ نه پويګو، دا پويږي ټول په بربند فلمونه ګوري. په خوا به چې د پیښور ته یو سړی راغی فلم به وکړ، جمعات کې بوتل چامون نه کو، او هم خوار چې تنو سر به پټ کړو چې ما سلطان براغه سر به پټ کړو چې څوک به و نه ویني. اوس که والد او کلوی دی موبایل ور سره دی راغسه. ما ته ما یو ډرایور دی، یو بوډا سپینګری سړی وی د ټاله شاته ولاړ، زما په نظر شو دومره غټه ګیره شیخ الاسلام وې دومره وی چې مې وتاو قتل. اوس بربند فلم وتغږیږي. یا بابا خدای دې برباد کا ظالما، نو ته په دې بربند فلم سکه بوډا د برق په غاړه وی ځان مشغولم. اله کنټرول په دې غمخ ته الک بدغه د مقبره کې ناس دی، قبر ته بیډه راوالي ته چې د پیر صاحب نه وظیفه غشتره او مینس کې وخت کې شی ور کړی او صاحب لګیا دی په موبایل ته چا سره 3 تار برابر کړی دا ته ګوره حقیقت وایم. جنې په مسلمان ستره سری پټ کړی دی، مور وی د لګیا د مراقبه ده او ذکر کوي، مینس کې بل چا سره مراقبه لن سیده کړی دی. هغه ظالمانو مرته پیکیجونه رسېدي دي، لیډي پیکیجو لیډا پیکیجو پیکیجونه رسېدي. خلک په مخته دي د دنیا د حیا د کور جنکه د موبایل د لاسه پردو الکانو سره مټي دی لاړی. الکان موبایل جنکه موبایل فلمونه پیګوري، کمپیوټر دا نن د گمراهی شي. زوی ماته سړی وی چې کمپیوټر مې زوی راوغی، الکه کمپیوټر دی راوغی جد اخو التک انجینرینګ سبق وي ساينسدان به جوړ شي. مې غشته ساينسدان دی وګوره هغه په جیل کې پروت دی، تلا دنه ساينسدان جوړه. مې ساينسدان نه تلار شه هغه کمپیوټر وګوره، تلار شه په کمپیوټر کې هغه فولډر وګوره، هغه ته باندې کړی هغه شی به په لګوري راشه بچی کولاو کدا فولډر دې ستا مخې ګورم ته وګورم د زوینه د غټ زناکار جوړ شوی دی. جنې ته لور ته موبایل ورکړي، سپې په موبایل په جنې کولاله موبایل ورکوي. ضرورت نه کور کې یو موبایل ساتي او ټلیفون ساته، دا په خواټه موبایل ویسه. هر جنې سره موبایل دی، هر الک سره موبایل دی، د دې ضرورت سره دی موبایل. د پیسو زیاده ماته وګټه اسراف کوي، د پیسو زیاده فلمونه په خلک ګوري. ورونو قسم په خدای قسم د تخرم دا شدیده ګناه ده. په هر ګناه کې بل سره الله گزارو کی، لیکن چې کله په امت کې فسق و فجور زیات شو، عذابونه د خدای به داسې پر لپسې را روان وي لکه د تسبیح مد چشله او دا تسبیح دانې ځمکې ته تیزې تیزې سره پر لپسې روان وي. په دې کې به سره خدای ګزاره نه کوي. د فسق و فجور غټه ذریعه نن کمپیوټر دی، نن انټرنیټ دی، نن موبایل دی. والي د بچو نه دا موبایل دا مه پرېږدئ، بچ په دې ټوله مخه پکوي. جنکو سره موبایل مه پرېږدئ، ټوله د لکان جنکې بیا بل سره ګپې شپې لګوي. حیا لاړه ختمه شوه. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ناسته ده، میاشت راښکاره شوه. حضور پاک ورته فرمایي فاطمه هغه ده میاشت ده، دا دویمې درېیمې څلورمې میاشتې د خلک ګوري. هغه سر ښکته که ای بچی هغه د میاشت ده که نه، بیا سر ښکته که ای بچی تا ته وایم که نه فاطمې میاشت ته وګوره. وی بابا زه خو د دویمې درېیمې میاشتې ته نه ګورم. بچی ولې ورته نه ګورې؟ وی دې وخت کې ورته سړي ګوري زما د سړو نظر په یو ځای کېږي. شریعت کې منع نه دي که دیوال ته سړی هم ګوري او ښځې هم ګوري، هېڅ منع نشته، نه قرآن کې نه حدیث کې. او د هغې خپله حیا ده. او چې مړه شوه وفات شوه، دا د هغې وصیت و چې د ما په کټ به دا لرګي دا ډولی چې ورته وي او د شپې به مې دفن کوي، چې په جنازه کې زما د وجود هغه کفن هم څوک صحیح نه کړي. دې ته حیا وایي. الحیاء شعبة من الایمان، الحیاء من الایمان. امام بخاري باب پېښودی. حیا څه شوه؟ جنکو نه حیا وته، هلکانو نه حیا وته. ټول موبایل دی، کمپیوټر دی، بربند فلمونه دی پې ګوري او بربند تصویرونه پې ګوري. دا د پیغمبر دا د امتي دا شایع نشان دی. موږ د قیامت پر پیغمبر سره ملاقات څنګه کوو؟ زنا ده اندام یوازې زنا نه ده. رسول الله مبارک فرمایي زنا العین النظر
په دې سترګو چې ګندو سیدونو ته ګورې دا زنا ده. د غوږ زنا اورېدل دي، فلمونه پې اورې، د ښځو خبرې د شهوت په بنیاد ورته اورې او په زړه کې سوچونه کې ټول هلکان مو تباه شو، ټولې جنکۍ مو تباه شوې دې موبایل د لاس. دا د فسق و فجور آلات او اسباب دي، دې نه ځان ساتئ. امور کوئ دې بچو دې جنکو له، په دې پې رحم مه کوئ. د هغې په دې قرآن شریف وله لاس کې ورکړه، تسبیح وله په لاس کې ورکړه. جومات کې کښېنوه چې لږ قرآن زده کړي، دین زده کړي. نو دا د خدای احسان دی ستاسو باندې. په دې خبرو مه خفه کېږئ ښه، او که خفه کېږئ چې سره کوئ کور کې سنبال کې تمې والا سړی نه یم، پاکه خبره درته کوم. بنیادي خبره دا درونو چې د قرآن لوی نعمت دی، نو پکار چې مونږ ته فایده والو. نبی علیہ السلام مبارک لوی نعمت دی، پکار چې مونږ ته فایده واخلو. نو قرآن شریف تلاوت کوئ، خپل بچي راولئ دلته کې مولانا امان الله صاحب سره کېنوئ چې قرآن زده کړي، دین زده کړي، او یو بچی عالم کې، یو بچی حافظ کې. دا سوچ مه کوئ چې ډوډۍ به څوک ورکوي، رزق او ډوډۍ د الله په ذمه دارۍ کې. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ګوته جوړه کړې وه، په ګوته څوک څه نوم لیکي، څوک پې د پلار لیکي، څوک پې بل څه لیکي، څوک بل څه. هغه په دې ګوته د پاسه لیکلي کفا بالموت واعظا، چې د مرګ نه بهترین نصیحت بل نشته. وایي دا چې دې ته ګورم ما ته مرګ یادېږي. د جنازه مو ولې په دې مقبره کې کوو؟ جنازه خو د جومات کې هم کېدی شي. د خلکو ته تکلیف ورکوو چې لکه مقبرې ته دی راځئ ټول. په ډاک کې هم کېدی شي، په دا اجره کې هم کېږي جنازه، په جومات کې هم کېږي، د کلي په لوی اجره کې هم کېږي. ولې مقبرې ته ځو؟ او بیا چې حضور پاک فرمایي چې جنازه وشي نو دفن پوری ایثار شي چې الله دله 2 قیراته ثواب درکړي. د ولې مو ایثاروي؟ او بیا فرمایي چې په دې مړي خاورې واچوئ، په دې کې ثواب دی، او سره کېنئ لږ، په دې کې ثواب دی. دې کې څه حکمت دی؟ ټیک ته حکمتونه خو ډېر دي چې د دې مړي عزت وشي، مسلمان محترم فلان فلان، لیکن لوی خبره دا ده چې ته دې مقبره کې څومره وخت زیات تېر کړې او دا مړي په دې اوږو یو سوققې کې چې د دې قبر نه عبرت والې. ترونو 4 فوټه د ځمکې لاندې پته نشته مونږ سره به خدای څه کوي. الله هېڅ پته نشته، نه تکه توره تیاره ده، توره تیاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی قبر سړي ته आवाज کوي، اے انسانا زه ګورې د وحدت د یوازې والي کوټه یم، هېڅوک به د سره نه. زه ګورې د چینجو جال یم، زه د مارانو لړمانانو جال یم. ځان سره چې راځې د ایمان رڼا به راوړې، د تیارې کوټه بیت الظلمه، د تیارو کوټه د ایمان رڼا به راوړې. زه د چینجو او د مارانو لړمانانو جال یم، د عمل دارو به راوړې. که دارو د عمل نو ګلدان ټینګ که ورته. او زه د وحدت ځان له کوټه یم، نه راسره پلار به نه به د سره روري، نه به د ښځې نه به راسره نوکري، هر څه به دنه پاتې وي. ځان سره د عمل ګورې ملګرې راوله. نو په دې سوچ کې نه یو. دنیا سوچ ته، د دنیا سوچ ته، د دنیا سوچ ته، د دنیا کور دی ځان له خشته کو، د دنیا کوټه ته ځان له پکې سیرې لګو، د دنیا کوټه ته ځان له پکې بلفونه لګو، د دنیا کوټه ته ځان له پکې ایر کنډیشن لګو، د دنیا کوټه ته ځان له پکې ګرم هیټر لګو. لیکن د قبر کوټه دې کې خو د څو ورځې دي، د قبر کوټه کې ځان له تاسو وکړل. قبر کوټې له دې چې ته د رڼا بندوبست ونه کړ، قبر کوټې له تا د ملګري بندوبست ونه کړ، دنیا کوټې له خو ملګري ګورې، قبر کوټې له ځان د ملګري بندوبست ونه کړ. دلته خو چینجو نه، مار لړم نه، دارو او درمل او صفایي کې، قبر کې څه کوي بیا؟ خطرناک شی دی قبر، خطرناک شی. حضرت عثمان رضی الله عنه چې به قبر ته کېناست، دومره لوی صحابي، نو په ژړا به شو. نو چا دې تپوس وکړو، وی د جنت ذکر کېږي نه جاړئ، خوشحالۍ نه سړی جاړي، یا ستومانه شي جنت پسې چې کله به ورځم وجاړي، او د دوزخ ذکر کېږي نه جاړئ، او چې قبر ته کېنئ جاړئ. دا ولې؟ الله وی ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلی دي صلی الله علیه وسلم چې قبر د اخرت د پوړو نه لومبۍ پوړی ده. که د چا دا ښه شو وروسته به د دې نه ښي، که د چا دا خراب شو وروسته د دې نه خطرې دي. او ما د پیغمبر علیه السلام نه اورېدلی دي چې ما هر قسمه منظر لیدلی دی، دوزخونه هم حضور پاک لیدلی دي، هر قسمه منظر ما لیدلی دی، لیکن د قبر نه هیبتناک او خطرناک منظر ما په دې سترګو بل نه دی لیدلی.
دومره خطرناک شی مار شتا لړم شتا د فرشتو گزارونه شتا چغې به وباسې داسې چغې چې بې د انسان او د پیري نه باقي به هر څوک به اوري قبر باندې ځمکه په سړي را جوختېږي پختې په پختو کې بندي دا د قبر عذاب 4 فوټ نیچې زمین کې لاندې ځمکه کې 4 فوټه لاندې حضرت عثمان چې به دې ته کېناسته نو په ژړا به شو بیا هغه زیري خوشخبری د بنده نه یېرې وي د جمعې برکت څه دی اوسه جمعې په ورځ کوم سړی مړ شو کومه ښځه مړه شوه جمعې په شپه مړه شو د قبر د فتنې نه به خدای په حفاظت کې وساتي او د خدای یو انعام دی چې مسلمان امام مسلم د مسلمان قید پکې دی دا د جمعې برکت شو زمانو د جمعې ډېره مبارکه ورځ ده یو حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د جمعې په ورځ وي چې فرشتې دا قل ته رجسټر ایښودي ولاړې دروازه باندې کله چې خطبه لی شروع او زوال شروع شي 15 منټه د پاسه کم او بیش زوال دی مثلا نو د رجسټر کې لیکل شروع کی لومبې چې کلمبو منټونو کې چې څوک راغی د هغه له دومره ثواب الله ورکوي لکه چې اوښه حلاله کړي اوښه څومره قیمتي دي وروستنو منټونو کې چې څوک راغی هغه له الله دومره ثواب ورکوي لکه چې غوا حلاله کړي وروستنو منټونو کې 3 نمبر چې څوک راغی هغه له الله دومره اجر ورکوي لکه چې یو ګډ حلال کړي ورپسې منټونو کې چې څوک راغی هغه له الله دومره اجر ورکوي لکه یو چرګ حلال کړي خطبې ته نږدې چې څوک راغی لکه اوس مثال دی وخت کې څوک راغی هغه له الله دومره اجر ورکوي لکه وږی چې د الله په لار کې خیرات کړي خو چې کله خطبه شروع شي هغه فرشتې رجسټرې بندي کړي بیا هغې خطبه اوري یو حدیث کې بلکې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څنګه چې دلته کې مؤذن بانګ وایي حاجي صاحب بانګ مثلا وایي دغه رنګې په اسمانونو کې جبریل علیه السلام بانګ وایي الله او چې څنګه زه دلته خطبه ویم یا بل ملا وایي هلته کې حضرت میکائیل علیه السلام خطبه وایي او چې دلته امام منځ کوي هلته اسرافیل علیه السلام فرشتو ته منځ کوي یو بل حدیث کې راځي چې جمعې منځ چا وکړو خطبه واورېدو منځ یې وکړو دله به خدای د حج ثواب ورکړي حج المساکین ورته ویلی شوی دی دله به الله دومره ثواب ورکړي دا د جمعې برکات او یو بل حدیث دی لغوندې اوږد دی الفاظ یې داسې دي حضرت اوس ابن اوس رضی الله عنه صحابي فرمایي چې نبی صاحب وفرمایل ان من افضل ایامکم تاسو بهترین ورځ د جمعې ورځ ده فيه خلق آدم وفيه قبض پکې پیدا شوی دی پکې وفات شوی دی آدم علیه السلام وفات شوی د جمعې په ورځ دی وفيه النفخة د قیامت لومبیا شپېلې به هم په دې والي کېږي وفيه الصعقة صعقه څه ته وایي فصعق من في السماوات والارض صعقه خو دې ته هم وایي چې دا لومبیا شپېلې ووالي شي دغلته خو دا مراده شوه لیکن بعضې علماو چې شپېلې 4 والي کېږي یو شپېلې خو به ووالي شي قیامت به راشي دویمه شپېلې به ووالي شي خلک به د قبرونو نه پاسي اذا هم من الاجداث الى ربهم ينزلون چې خلک بیا د قبرونو نه پاسي او میدان ته لاړ شي دې کې به الله جلوه نما شي رب العالمین به راځي حساب کتاب لا نو دغې وخت کې به یو بله شپېلې ووالي شي دا شپېلې به دومره د هیبت چې ټول خلک د محشر په دا غټ میدان کې به ټول خلک بېهوشه پرېوځي درېیمه شپېلې شوه بیا به 4مه شپېلې ووالي شي نو چې 4مه شپېلې ووالي شي نو ټول خلک به ودرېږي نو نبی علیه السلام فرمایي چې موسی علیه السلام به د الله د عرش خپه نیولي چې زه پاسم وی پته راته نشته چې دې بېهوشه شوي او زمونږ نه مخکې په هوش کې راغی او که دې خدای مستثنا کړی دی لکه کوهي تور کې په ده بېهوشي راغلی وه نو که د هغې په بدل کې دلته پې خدای نه راوستی چې د موسی بد بنوی علیه السلام ښه جناب نبی علیه السلام فرمایي فاکثروا علی من الصلاة فی په دې ورځ په ما ډېر درود وایه په دې ورځ په ما ډېر درود وایه فإن صلاتکم معروضة علی ستاسو درود شریف ما ته پیش کیږي
دا نه چې دی اورم. ګورې بعضې خلک وایي که دلته نه درود بیا نبي علیه السلام یې اوري، دا حدیث کې نشته. ځانه که څوک وایي به نشته. من صلى علي عند قبري سمعته، چې دا قبر خوا کې څوک وایي نو دی اورم. ومن صلى علي نائيا، څوک یې لرې وایي ابلغته ما ته رسول شي. ان لله ملائکة سیاحین فی الارض، د خدای فرشتي دي په دې مخ د ځمکه چکر لګوي. یبلغوني عن امتی السلام، د امت سلام ما ته رسوي. مونږ خو دغه حدیث اورېدلی دی. دې کې داسې راځي فإن صلاتکم معروضة علی، په ما پیش کېږي. صحابه ورته څه وایي یا رسول الله وکیف تعرض صلاتنا علیک، یا تعرض زمونږ دا درود شریف په تا څنګه پیش کېږي. وقد ارمت ته خو به خورې شوې، ګوره څنګه پیش کېږي، ته خو به خورې شوې، بیا به ته څنګه دا اورې. قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء، خدای په ځمکه حرام کړی چې د پیغمبر وجود به نه خورې. درود شریف رسیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. ابن ماجه حدیث کې په ابن ماجه کې مشته، په نسائی کې مشته، او په بیهقي کې مشته. او ابو الدرداء رضی الله عنه یو بل حدیث نقل کړی دی د نبی علیہ السلام نه، اکثروا الصلاة علی یوم الجمعه، وی په ما د جمعې پر ډیر درود وایي، درود شریف ډیر وایي، ها خصوصا جمعې پر ډیر درود شریف وایي. ولی فانه مشهود یشهده الملائکه. ګوره حدیث کې خدا سے راضی کنه، ته چې درود شریف په فرشتي درته حاضرېږي، ته چې درود شریف په مشهود یشهده الملائکه. وان احدكم لم يصلي علي الا عرضت علي حتى يفرغ عنها، چې دې درود شریف وایي نو په ما پیش کېږي دا درود شریف. قال قلت وبعد الموت، مرګ نه پس هم درته پیش کېږي. قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء، خدای په ځمکه حرام کړی چې د پیغمبر وجود وخوري. فنبي الله حي يرزق، فنبي الله پیغمبر د خدای په قبر کې جمدې د روزي ملاويږي، یرزق دې د قوت ملاويږي. نو درود شریف با په دې ورځ باندې ډېر وایي، جمعې پر ورځ. او درود شریف کې څوک وایي څومره ډېر، هغه مر الله ډېر خوشحالېږي. د درود شریف متعلق پر یو بل وخت بیا بیان کوم، خو یو اخیری حدیث درته وایم ادا دی. نبی علیہ السلام فرمایي من چې څوک د جمعې پر ورځ غسل وکړو، من اغتسل یوم الجمعه ثم اتى، بیا جمعې ته راغی او بیا مونځ وکړل، دلته کې نفل وکړل یا سنت وکړل، او بیا چپ شو تر دې چې امام د خطبې نه فارغ شي، او بیا امام سره مونځ وکړو، نو غفر له ما بینه وبین الجمعه الاخرى وفضل 3 ایام، د لسو ورځو ګناهونه به دته خدای پاک معاف کړي. او بل اخیری یو حدیث درته وایم، د اوس ابن اوس رضی الله عنه نه روایت ته فرمایي چا کې د جمعې پر ورځ ولامبل لامبه ښه. بعض علما ګوري غسل د جمعې ته واجب وایي، څوک ته واجب وایي، لیکن زمونږ په فقه کې مسلک کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سنت دی خامخا لامبه، دا سنت مه پرېږدئ چې څوک ولامبي. وبکر وقتکر وختي راشي، ومشو پیاده راشي، ولم یرکب پسورلی را نشي. لکه زمونږ پکې دا وایي چې زمونږ خو ډېر ملګري د پېښور نه راځي، مردان نه، هغوی خو پسورلی راځي، زه د دې سړک نه خو پیاده راشي که نه. ودنا من الامام، امام ته نږدې شي، واستمع غوږ کېږدي او څه لغوه کارونه کوي. نو نبي علیه السلام څه فرمایي، وایي په یو قدم خدای پاک دله د یو کال د رجوع او د شپې د قیام اللیل ثواب ورکوي. یو قدم، څومره قدمونه دي؟ په یو قدم د یو کال د رجوع، یو کال څوک روژې نیولی شي، او په یو قدم د یو کال روژې او د قیام اللیل چې لکه ټوله شپه د الله منځونه کړي، الله ثواب ورکوي. جی او بشیر وی چې د رمضان هغه نشم دی ولې پاتې دا بسونی سم. بهر کې نبی علیہ السلام یو حدیث کې راځي چې جمعه جانه پاتې شو یو اشرفه لري خیرات کی، او بل حدیث کې راځي وی غمه غواړي چې جمعه منځ قائم کم، یو د کې مطلق جمع نه بلکې جمعه منځ قائم کم، او ځان سره د مدینه لکان والم په دې کوڅو کې وګرځم، او چې څوک جمعه مانځل نه راځي چې کورونه کې اوسېدو. جمعه مونږ ډېر اهمیت لري زمارونو. نو خامخا د جمعې پر ورځ باندې د وخت نه تاسو په عبادت کې ځان مشغول ساتئ، سهار وختي نه خپل ذکر او اذکار درود شریف وایئ، تلاوت کوئ، دکانداري او کار ورسره کوئ، پروا نشته. او بیا جمعې وخت کې ور تجارت ګناه ده، حضور پاک ولاړو او دې کې بار نه چا غله راوړو ډمامې وډنګوله، غنم په هغه زمانه کې شاټو په مدینه کې، نو صحابه منډې کړې چې هسې نه غله رانه خلاصه نشي. 12 کسه حضور پاک سره پاتې شو. نو الله آیت نازل کړي یا ایها الذین آمنوا
اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه چې کله دا بانګ ویل شي د جمعې پر ورځ نو فسحوا الى ذکر الله د خدای ذکر لاله شي وذروا البيع بيع شراء پرې تجارت ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون که پوهیږئ نو دا دله بهتره ده او فاذا قضیت الصلاه چې کله لمونځ شي نو فتشروا فی الارض بیا ځای خواره شي او وابتغوا او بیا چې څه رزق ګټئ او تجارت کوئ نو بیا هم خوښه ده په خوارونو زمون خلکو به څه چل کوو د مشرانو ته به یادي د جمعې په ورځ به چا کار روزګار هم نه کوو داسې به که نه وه ګیلکار به هم ګیلکاري نه کوله چوټي به یې کوله مزدورانو به هم نه کول اوس خو ګیلکار څوک پرېږدي نه که نه راځي غم خادره سره نه کوم راشه ماله کار کوه اخوارم مجبور دی کسبګر به کسب نه کو دا مشران ناست دي او د عرفې په ورځ باندې به چا په څاروو کار نه کو خلکو به 15 ورځې 6 ورځې د عرفې د اختر نه مخکې ګیاګانې راوړې کور به یې ساتلې وې دا ګورې ما ته یاد دي د مشرانو نه تپوس وکړې حاجي صاحب داسې ده بالکل جمعې په ورځ به چام کار نه کو سار نه به ناستو رزق کې ډوډۍ کمه و خو برکت پکې و لاوڼ به خلکو خوړه کچالان به یې خوړل خوشحاله به حجرو کې به ناستو ډډې به یې والې خوشحالي به وه د کورونو دروازې له چا نه وې غلا غلطۍ نه وې د حجرو د چا دیوالونه نو غلا غلطۍ نه وې خوشحاله زندګي وه د کندې په غاړه قسم په خدای خلک به د شپې پراتو په دې کټونو کې په دې ټوله لا اسم نو هېڅ تکلیف هم نو ډوډۍ ډېره شوه فرجونه نو دا پیدا شو بجلی نه وې دا رالل پکي ایر کنډیشنونه رالل کورونه پاخه شو لیکن د زړه سکون اطمینان د رزق نه برکت پورته شو د عبادت ورځ مونږ دنیا له ورکړه مونږ د خدای ورځ دنیا له ورکړه خدای نه ورنه کړه او ظالم حکومت خو بیا جمعې چوټي هم ختمه کړې ده عیسایانو سره تشبیه کوي ولې جمعې چوټي ختمه څه شوی دا وایي زمونږ د اتوار په ورځ باندې د بینکونو نظام دی او دا IMF او بل سره زمونږ سیسټم روان دی نو که مونږ د اتوار په ورځ باندې چوټي ونه کړو د جمعې په ورځ د هغې دغه اتوار په ورځ د هغې چوټي نو مونږ هم چوټي کوو مونږ د جمعې په ورځ باندې چوټي کوو د هغې خو جمعې بینکونه کوله وي هلکه دا اوس څه خبره ده دغه خاص یو بینک چې کم بار ملکونو سره بینک تجارت کوي نو هغې له یو خاص کسان وساتئ چې هغې د جمعې چوټي نه کوي که ټوله دنیا خو د IMF سره او د ورلډ بینک سره او د امریکې او د برطانیې د بینکونو سره تجارت نه کوي سکول والا غریبانو خو خپل سبق وایي یو خاص وساتئ هغوی له په جمعې پر چوټي کوئ اتوار د هغوی چوټي وي د جمعې د هغوی ډیوټي کوي دا څه خبره ده زما وروڼو دا زمونږ د اسلام د شاعرو نه یو شعار دی سعودي کې دوبۍ کې قطر کې په دې نورو ملکونو کې د جمعې چوټي د اسلامي ملکونو نه دی د هغې بار ملکونو تجارت نه کوي دا د انګریز یو دباو زمونږ د سر د پاسه پروت دی د انګریز نو دا د جمعې ورځ د عبادت ورځ ده دې کې پکار دی کوشش کې د سړی وکړي چې دی پکې الله ته تقرب حاصل کړي او دی پکې د پروردګار عبادت وکړي دی په وخت پکې ولامبي نبی علیه السلام فرمایي ځان له 2 جامې مستقله کړي د جمعې ورځې لپاره چې تاسو هغه د جمعې په ورځ باندې اغوندئ هېڅ پروا ده مونږ نشته سنتو باندې عمل خو موږ خو د خدای عاشقان یو عاشق یم او عاشق یم او عاشق یم او عاشق یم عاشق یم څه عاشق یې ته عاشق مطالعه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کردار د هغه سنت خپل کې د هغه عقیده خپله کې د هغه عمل خپل کې د هغه اخلاق خپل کې تا ته به د عاشق وي ته د هغه د سنتو مخالف یې سنتو مخالفت کې هغه چې په کوم څیز خوشحالېږي هغه نه کې چې په کوم څیز خفه کېږي هغه کې صرف د عاشق یم او عاشق یم نه په دروازه م عاشق لیکه او په تندین نه په جامه م لیکه دې باندې عاشق نه جوړوي عشق دې ته وایي مینه دې ته وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه په شان ښکلې عقیده ولرو د هغه په شان ښکلی عمل وکړو د هغه په شان ښکلی اخلاق ولرو د هغه د سنتو تابعداري وکړو د هغې د مبارک سنت د یو سنت په دې زمانه کې جمدي کول ده سلو شهیدانو ثواب لري ځکه سنتو باندې عمل ختم شوی نو دا د نبي علیه السلام طریقې دي د مارو دې باندې عمل کوئ جمعې ورځ خاص عبادت له ورکئ او درود شریف پکې ډېر زیات وایئ ګوره حدیث مې درته ووایي چې نبي علیه السلام ته دا فرشتې رسوي او حضور پاک مبارک فرمایي چې زما وجود د پیغمبر نه خوري کېږي پیغمبر ته په قبر کې رزق ملاویږي او جنت کې پروت دی پیغمبر قبر سره واسطه ده ده ته رزق ملاویږي د جمدې دی په قبر کې او د درود شریف زموږ ورته رسېږي او فایده زیاته را د جمعې په ورځ باندې دعا وکړئ چې الله موږ له د عبادت توفیق راکړي نو صحابو د حضور پاک نه هم دا سوال وکړه چې زموږ دپاره هم ته الله ته درخواست وکړه یو ورځ مقرر کړي چې موږ په هغه ورځ د الله عبادت کوو رب العالمین نبی علیہ السلام رب العالمین سره مشوره وکړه
الله هم فرمایل چې او یو ورځ د عبادت ستا د امت دپاره ما مقرر کړې ده، زه ځان له خوښه که چې ستا کوم خوښه یي هغه زما د طرف نه شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله ته وفرمایل چې الله زه ځان له نه خوښوم ته راله خوښه کړه، ستا چې کومه ورځ خوښه یي. وایي ښه چې په ما دې پرېښوه نو د جمعې ورځ شوه. او بیا حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نحن الاخرون، وی مونږ په ټولو امتونو کې اخیری امت یو، دنیا کې په اعتبار د وجود وروسته پیدا شوي یو. السابقون یوم القیامه، او قیامت پر ورځ به د نورو امتونو نه جنت ته مخکې ځو. بیا حضور پاک فرمایل چې عمده د جمعې ورځ د ټولو امتونو دپاره الله د عبادت په خپل علم کې ساتلې وه. او یهودیانو ته ووې چې یو ورځ د عبادت دپاره تاسو له درکوم، ځان له خوښه کې، نو هغې د خالي خوښه کړه. او هغې د خالي ولې خوښه کړه؟ خپل سوچ یې وکړ. یو حدیث کې راځي چې د دنیا د آبادي الله د اتوار د ورځې نه شروع کړې ده او د جمعې په ورځ یې ختمه کړې ده. قرآن شریف کې الله وایي چې اسمان مې په دومره ورځې کې او ځمکه دومره ورځې کې، اگر چې هغه زمانه کې ورځې نه وي، ورځې خو هغه راځي چې ځمکه پیدا شي او نور پیدا شي. لا ځمکه نه وه پیدا، نور نو پیدا، نو ورځ د کوم ځای نه راغله. نو ټیک ته چې مونږ ته د ورځې تعین نو، خو الله ته پته وه، الله ته پته وه چې دا دنیا زه جوړوم، لا نور نشته، ورځې نه دي شروع، شپه نه ده شروع، خو چې دا شروع کوم نو دا به چې دنیا جوړه شي نو په هغه انداز باندې به دا بیا د خالي دروازې وي او اختتام به د جمعې پر ورځ وي. نو عیسایانو خپل سوچ وکړه چې شروع ده اتوار نه شوې ده د دنیا د آبادۍ د اتوار نه، او اختتام په جمعه شوې دی، د خالي ورځ کې خدای اوزګار وکنه، نو موږ به په دې ورځ باندې د الله عبادت وکړو. اوس الله باندې نه ستړی راځي. خدای پاک قرآن شریف کې الله فرمایي کل یوم هو فی شأن، هر ورځ خدای پاک په انسان په تدبیر کې او د مخلوقاتو په تخلیق کې او په تصویر کې چې د مخلوقاتو له شکلونه ورکوي او غیله المخلوقات پیدا کوي، څوک فنا کوي، هر ورځ کې د الله دا کار دی. خو الله پې ستړي کېږي نه، دا نه چې ستړی به شي او بیا به یې ورځ دمه کوي. دا د هغې خپل یو سوچ و. عیسایانو ته چې وی ورځ د عبادت دپاره ده، نو هغې هم وی چې الله مونږ په خوښه به یي. وی ستاسو خوښه ده که دا نه خوښه وی؟ ښه وي زمونږ خو د اتوار دا ورځ خوښه ده چې دنیا د آبادۍ نظام دی نه شروع کوو، نو دا به څه برکتي ورځي، مونږ به په دې ورځ د عبادت وکړو. نبی علیہ السلام ته الله وی نو وی ته راله خوښه که. نو رب العالمین او فرمایل وی د ما په علم کې د ټولو دپاره د جمعې دا وه که عیسایانو ما ته پرېښې هغې له مې جمعه ورکوله، خو هغې خطا شو، ځان له په خپله مقرر کړه. که یهودیانو ما ته پرېښې وې نو هغې له مې جمعه مقرر کوله، نو خطا شو، هغې ځان له بله ورځ مقرر کړه. او تاسو چې ما ته پرېښوده نو د ما په علم کې چې کومه بهتر ورځ ده د عبادت، نو د هغه مقرروم چې هغې ته جمعه ویلې کېږي. نو دا د الله د طرف نه تقرر شو، دا په خپل سوچ حضور پاک مقرره نه کړه، د الله د طرف نه تقرر شو د جمعې ورځ. اوس د دې جمعې د ورځې برکاتو باندې نن د تاسو ته خبره کوم. د جمعې د ورځې برکات دې کې څه شوي دي، دې کې به څه کېږي، موږ له د جمعې د ورځې څه فایده ده، د هغې هغه برکتونه درته په دې جمعه کې ویم. زما ورونو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، اوږد حدیث دی، خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه، وی بهترین ورځ چې نور پې ختلي د جمعې ورځ ده. اوس چې الله وی دا بهتره ورځ ده، نو د خدای خبره بیا درسته خبره ده، شک پکې نشته. خیر یوم طلعت فیه الشمس، بهترین ورځ چې نور پکې ختلي ورځ د جمعې ده. ولې؟ بیا الله فرمایي فیه خلق آدم علیه السلام په دې ورځ پیدا شوی. اوس ګوره جنت کې بیا ورځې شپې نشته، شپې نشته، یو ورځ ده، یو ورځ د شپې په جنت کې نه راځي، یو شان ورځ ده. نو د الله په علم کې خو دغه ټیم الله ته معلوم دی که نه چې ځمکه کې دا ټیم څه شی دی؟ جمعه ده، د جمعې په ورځ. نو بیا علما لیکي په نورو احادیثو کې راځي چې د آدم علیه السلام ماده الله جمع کوله د جمعې ورځ وه، او بیا چې آدم علیه السلام کې ساه واچوله دا د جمعې ورځ وه. ګوره بله ورځ ولې نه وه چې نبي علیه السلام فرمایي، نو دا معلومیږي دا چې د دې ورځې یو برکت او یو فضیلت شو. دویم څه دی؟
دویم دا شو فیه ادخل الجنه، جنت ته چې الله آدم علیه السلام داخله او دام د جمعې ورځ ده. ورلویه برکت خبره شوه. نه د زیارت پر داخل کړی دی، نه د چهارشنبې پر ورځ، نه د نهي او د ګل، نه د جمعې پر ورځ ور داخل کو. الله د دې ورځ انتظار کو. بیا سوی فيه اخرج منها، او پدې کې د آدم علیه السلام د جنت نه روښکل شوی دی. نو طالبان به مونږ سوال کوي چې نو خپل خو ښه شی نه دی، دا ښه کارونه شو د جمعې پر ورځ. مونږ وایو چې نه، جنت نه چې روښکل شوی دی نو د خلافت دپاره الله دنیا ته رالیږلی دی چې د الله خلیفه شي. قرآن شریف کې چې الله تعالی فرمایي چې فرشتو سره الله مشوره کوله نو سیوي چې زه یو خلیفه پیدا کوم په مخ د ځمکه. نو خلافت د الله نظام په دې مخ د ځمکه جاری کول او د الله د منشي مطابق په بندګانو زندگی تیرول، دې ته خلافت وایي. دا خلافت چې دا آدم علیه السلام ته گویا کې د جنت نه راتلل او دنیا ته راتلل خلافت دپاره. نو چې آدم علیه السلام ته د الله خلافت ملو شو، دا د جمعې ورځ ده. دا ډېره لویه خبره ده. بیا فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د حضرت آدم او د حوا ملاقات په دې ورځ شوی دی. د عرفات په میدان کې حضرت آدم علیه السلام په سرندیب کې سریلانکا چې وطن نن سبا وایي، سریلانکا کې راکوز شو. یو غر دی، په هغه غر باندې اوس هم د آدم علیه السلام د خپې نښه پرته ده. او حضرت حوا علیه السلام دا په جده کې راکوزه شوه. یو بل پسې ګرځېدل د عرفات په میدان کې ملاقات شو، معرفت شو. نو دا هم د جمعې ورځ وه، جمعې په ورځ باندې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فیها تیب علی آدم، وی د آدم توبه هم خدای په دې ورځ قبوله کړې. چې راغی الله ته سوالونه کول، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نو چې څنګه راکوز شو، خو عاشورې هم وه، توبه قبوله شوه او چې سر یې اوچت کړو دا د جمعې ورځ ده. ګوره دا الله یو نعمت، یو احسان په ده وکړو، بس دا توبه ما قبوله کړله. اگر چې علما لیکي آدم علیه السلام څه ګناه نه ده کړې، ګناه نه ده کړې، ونې دی بوټې وړی دی، هغه باندې یېره راغلی ده او په یېره سړي باندې ګناه نه راځي. قرآن شریف کې الله وایي، زه د ځانه نه ویم، قرآن شریف کې الله وایي فنسیه ولم نجد له عزما، چې شیطان قسمونه ورته وخوړل نو د آدم علیه السلام د خدای هغه خبره یېره شوه. د الله قسم خو په لومبي دل ده واورېد، مخکې خو یې د دروغې قسمونه چې د نور اورېدلې چې لا څوک به د خدای نوم په دروغه مخلي. الله وی فلم نجد له عزما، څه اراده ونه ورده د زړه مضبوطه چې ګنې زه دا ګناه کومه. یېره شو، په یېره باندې خو څه غلطي شته، خو بیا هم لوی شخصیت دی. هغه له بیا چې داسې معمولي غوندې غلطي نه انسان نه وشي د لوی شخصیت نه، نو صدا مضبوطی او د الله پکې حکمت و دنیا بادوله. نو حضرت آدم علیه السلام توبه قبلېدل دا په دې ورځ شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی قیامت بم په دې ورځ قایمېږي، جمعې په ورځ باندې، جمعې په ورځ به قیامت راځي. ګوره دا یو خطرناکه خبره شوه. طالبان دلته بیا سوال کوي چې دا خو جمعې ورځ مبارکه نه شوه. ګورې قیامت چې په کومه ورځ راځي خو دا سپېره ورځ دي، دا خو برکتي نه شوه. نه برکتي ده. ولی برکتی ده؟ خو چې قیامت راشي نو مسلمانان به جنت ته ځي کنه. قیامت چې رانشي خو مسلمان جنت ته نشي تللی. نو قبر کې د دنیا مسلمانان پراته دي، نیکان پراته دي، صالحان پراته دي، په دې نیت چې موږ به کله جنت ته ځو. د دنیا مسلمانان دي او هغه په دې سوچ دي چې خدای قیامت به کله راولي. ګوره حدیث کې راځي قبر ته چې نیک سړی ورکوز کې نیک، او دا نیک سړي ته په قبر کې سوال او جواب وشي او دې سوال او جواب ټیک کی او دته په دې قبر کې الله د جنت خوشبويي را خوشي شي او په دې قبر کې وته رب العالمین جنت وخی او ورته وی چې قیامت شنو دې جنت لبځي او دوزخ وته خدای وخی. وی ګوره دا دوزخ دې خدای نه مولا لري تا نیک عمل وکړو دام د نواله وخو هم کو او دې جنت لدی. نو حدیث کې راځي دې د خدای نه سوال کوي رب اقم الساعه، رب اقم الساعه، یا خدای قیامت راولي. نو طالبانو ته مدینه یک وخت چې خوشالي مې راوړي په موږ قیامت راولي، خدای قیامت راولي، قیامت راولي. یک وخت خو یو 2 منټه خو لږ سترګې پټې کړې غوندې او د چې د قیامت سوالونه بیا فورا شروع کړل. نو ولې د قیامت سوالونه کوي؟ هغه ته پته ده چې د قبر ژوند اوس کله ختمېږي. ټیک د خوشبویي هم شروع دي او زه د قبر وینه د جنت وینم هم خو داخل شوي خو نه یم کنه چې ورشم پکې ورننوځم پکې چکرې ولګم.
نو د مسلمان دپاره قیامت د خوشحالۍ خبره ده. مسلمان قبر کې الله نه سوال دی لپاره کوي چې خدای دې جنت ته به زه کله داخلېږم او چېرته چې خوشحالي ته ته ور مخامخ شو ګورې ورته او په دې تمه چې دې خوشحالۍ ته به زه کله ورځم قسم دې سړي د داسې بل شان دی وي. دا سړی چې دی نه عمرې له ځي پروې نه جس ته مخېږي پروې نه خو چې جدې ته ورسي که نه اوهو د جدې هغه 3 ګنټې او 4 ګنټې 15 ګنټې ټیم دا په سړي داسې تېرېږي چې سړی وي خدایه پاکه جګړه هم کوي دا جیات د عمرې والا هلته کې هغه پولیس والا سره هغه چې کم خلک هغه د چا په لاس کې هغه کم کار دی هغې سره باسونه هم کوي موږ خپله ورسره باسونه کوو هغو بلې جوړ کړی هغې وي تاسو لږ صبر وکړئ دا خو یو نظام دی زمونږ ګاډې به راځي او د هغې اندراجونه به کېږي دا جیانو او بیا به ګاډو کې خېجي او روانېږي به خو په سړي هغه وخت نه تېرېږي بیا تمه چې پیدا شي د سړي که نه نو دا فطري تقاضا ده چې د یو شي تمه دې نه پروا نشته خو چې د یو شي تمه دې پیدا شوه تمه نو بیا سړی وي چې دې کار ته اوس څومره زر کېږي چې ورسم واده چې دې لا نه کړی او کوېدن دې م کړی او پروا دې نه هېڅ هم نشته او چې نیټه یې دله کېښوده ځکه نه رښتیا وایې بیا چې نه م وایي چې ورځ به کله راځي او هلکه م وایي چې دا ورځ به کله راځي تمه پیدا شي که نه تمه چې پیدا شوه انسان وایي چې دا وخت به اوس کله تېرېږي دا قانون دی دا فطري تقاضا ده نو هغه ته جده کې به سړي بیا وخت نه تېرېږي هغه ګاډي والا که لږ معمولي برېک کوي که نه او دا خلک شور ورسره کوي مړه زر ده که نه او شا به تېز ده او بیا چې مکې مکرمې نه مدینې شریفې ته سړی ځي ماشاءالله بیا ګاډي والا د پیسې هم ورکوي هغې ورته لیکلي بره په ګاډي باندې چې بخشش هغې بخشش هغه بعضې ډرایوران بخشش غواړي چې موږ له بخشش سره راکړه غوندې د 100 روپۍ راکړه ده او هغې لیکلي مې هلته چې بخشش ګوره ډرایور له منع دی نه به ورکوې رشوت دی دا دله موږ خپله تنخوا ورکوو نه به ورکوې اجیان بیا هم وایي لږې پیسې به غونډې کړو ډرایور له ګورکړو چې سپیډ ووایي او زره مو رسوي څومره زر کېږي چې زره مو رسوي اگر ډرایور له پیسې ورکړي موږ خلک واسې د رشوت بلد خلک یو که نه د افسران په رشوت موږ عادت کړی دی نو رشوت والا ورکوي پیسې والا خو موږ زر رسوه نو چې تمه پیدا شي که نه نو سړی وایي چې اوس دې مقصد ته زر ورسېدی نو قبر کې نیکان خلک به څه وایي چې جنتونه وویني جناب او هغه خوشحاله وویني چمنونه او باغونه وویني او حورې وویني وی رب قیم الساعه رب قیم الساعه رب قیم خدای قیامت راولي خدای قیامت راولي نکبت سورج خو لکه ډډه ووه که نه په موږ سره اوس قیامت راولي نو حاصل دا دی چې دا قیامت دې لپاره غواړي جنت ته ورننوځم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې په ورځ به قیامت راځي ګوره دی برکت شو ها برکت شو ولې دی برکت شو چې مسلمان او نیکمته صالحه دا جنت ته ورداخل شي یو حدیث پاک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت نه اسمان هم یریږي الله جمعې ورځ شوه زمونږ پروا نشته موږ خوشحاله یو هلکه جمعې ورځ ده طالبانو چوټي ده خوشحاله دي او پخوا به دلته کې زمونږ د ملازمین هم جمعې پر ورځ چوټي وه او چوټي موټي ختمه شوې ده ګوره سوچ کوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضور پاک دا یو حدیث دی د حضرت ابن ماجه کې دی او دا نبی علیہ السلام فرمایي وی فیه تقوم الساعه قیامت ورځ قیامت جمعې پر ورځ قایمیږي بیا وی ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا رياح ولا جبال ولا بحر الا هو مشفق من يوم الجمعه ابن ماجه کې د نبی علیہ السلام مبارک حدیث ته اوږد حدیث ته چې ملائکه مقربین هم په دا ورځ یریږي او جمعه را لاسې نه د قیامت هغه ورځ دا جمعه نه ملائکه مقربین هغې هم یریږي اسمان هم یریږي ځمکه هم یریږي بادونه هم یریږي غرونه هم یریږي دریابونه هم یریږي جمعې ورځ نه یریږي خدای جمعې ورځ را روانه ده پروردګاره قیامت به ته راولې په دا جمعه کې رانشي او یو بل حدیث پاک کې راځي چې ما سوا د انسان او د پیري نه چې دا مکلف دي دین علاوه باقي چې څومره مخلوقات دي د خپې اوچتې کي یریږي چې قیامت را نشي او قیامت ته راځي د صحبا خطو نه نور خطو پورې دې ټیم کې به راځي نو چې دا نور روخي جنوبي هلک په اطمینان شي قیامت راځي دې ټیم کې به راځي
سحر کې نور پر سحر خطو نه پس نور خطو نه پورې دې ټیم کې سبا نه نور خطو پورې دې ټیم کې به قیامت راځي. نو دا ټول کائنات، دا حیوانات، چرن پرن، دا ټول په دې یره کې پراته دي چې خدای هغه د قیامت ورځ ولې نن ولې نه. نو قیامت دا د جمعې په ورځ باندې قایمېږي. جن مسلمان به جنت ته ننوځي. دا د پاره یو ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده. د مارونو یو بل برکت د جمعې څه دی؟ لوی برکت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د جمعې په ورځ کې یو ساعت دی، هغه ساعت کې چې بنده د الله نه سوال کوي خدای پاک سوال قبلوي. ګوره لیلة القدر کې یو ساعت دی، هغې له خلک څومره محنت کوي، اعتکاف وله کوي. لس ورځې د هغه ټیم دپاره اعتکاف کوي، لس ورځې د هغه ټیم دپاره شپې روڼوي. لیکن د جمعې هغه ساعت دی. بخاری شریف کې راځي، ترمذي شریف کې راځي، ابو مسلم شریف، په ټولو کتابونو کې مضبوط حدیث صحیح چې یو ساعت دی د جمعې پر ورځ کې چې انسان د الله نه په هغې کې څه قسمه سوال کوي پروردګار یې قبلوي. هغه ساعت ته څه ټیم کې دی. نو لکه د لیلة القدر په شانتې هغه الله مو به هم ساتلی. یو جمعه کې هغه ساعت یو ټیم له ورکي. الله په دې کې حکمت سره چې پرېږدي چې دا بنده دا ټوله ورځ د ما په عبادت کې تېره کړي، پرېږدي چې دا بنده ټوله ورځ ما ته په دعا کې تېره کړي، ما ته په ذکر او اذکار کې تېره کړي. وروڼو ګورې یو خبره ذهن کې واچوئ، یو خو موږ د الله نه سوال کوو، دعا خدا ده چې الله ما وبخښي. دا سوال کوم چې زما مور او پلار وبخښي. دا سوال کوم چې خدای زما دنیا فراخه کړي، ماله حلال رزق راکړي، ماله بچي راکړي. یو خدا سوال شو. یو دا دی چې یو سړی ذکر کوي، خو دا مطلب نه دی چې سال نه ته شروع شه او ته د الله نه سوالونه کوه. نه، یو سړی لګیا ذکر کوي، لا اله الا الله وایي. یا یو سړی ماشومانو خبرې مه کوئ بره، هواړه چپې بره، دا ډېر واړه مه راولئ چې دا کله شور کوي، بره لرې کوي، چوټي کوي دا ډېر ماشومان، جومات په آدابو چې نه پوهېږي. حاصل د خبرې دا چې څوک ذکر کوي، لا اله الا الله وایي، څوک سبحان الله وایي. ګورو تسبیح خو ته اړی که نه لاس کې، ته خپل دکانداري م کې او کاروبار م کې او وخت ته فارغ ذکر کوه لګوندې. سبحان الله وایا، الحمدلله وایا، لا اله الا الله وایا، درود شریف وایا. اوس ته چې ما خو سوال ونه کو او نبی علیه السلام خو چې ما نه پکې سوال وکړې نو زه دله پوره کومه. نه، یو حدیث کې راځي من شغله ذکري عن مسألته، هغه څوک چې دې ذکر او اذکار کوي او ما نه سوال ونه کړي. دې لګیا دي ذکر او اذکار کوي او ما نه سوال ونه کړي. نبی علیہ السلام فرمائی، حدیث قدسی دے چې الله فرمائی چې یو سړی ذکر کوي او سوال ونه کړي، اعطیته افضل ما اعطي السائلین. وی سوالګرو له چې د سوال کومه دعا زه قبلوم د ذکر او اذکار والا له د هغې نه بهتر شی ورکوم. دا سوال شو که نه؟ بس ته که ذکر کې نو ستا په زړه خو الله خبردار دی چې د زړه کې څه دي، دې څه غواړي. ته هم د خپل زړه نه خبر او الله ستا د زړه نه خبردار دی. تا ته پته نشته او الله ته پته ده. نو ستا په زړه کې چې کوم حاجتونه دي که ته لږ ذکر کې، درود شریف پې، تسبیحات پې، نو الله به دل هغه دعاګانې قبلوي. خبره خلاصه شو. اسانه مسله شو که نه. سهار چې پاسې لږ یو سل ذکر کوه، درود شریف تلاوت کوه، دینی کتاب ګورې دام ذکر دی، چاته درس کې دام ذکر دی، چا نه زده کړه کې دام ذکر دی، نفل کې دام ذکر شو او دعاګانې کې دام ټول پکې داخل شو. تر مازدیګر ماښامه پورې خپل وخت په دې ذکر او اذکار کې مستعمل کړو، ټیم به پکې خامخا راشي. اگر چې بعضې علما وایي دغه ټیم وایي دا چې کوم وخت کې امام خطبې ته ودرېږي تر مانځه فراغت پورې دا ټیم دی، او څوک وایي چې د دې دواړو خطبو منځ کې امام کښېني دا ټیم دی، او څوک وایي چې نه خطبې نه فارغ شي تر مانځه پورې دا وخت دی، او څوک وایي چې نه د مازدیګر نه پس تر ماښامه پورې دا ټیم دی. نو ګوره دا غلطه خبره نه ده، خو صحابه خو د کشف خاوندان دا وخت خدای ګرځئ را ګرځئ. کله د دعا د قبلېدو دا برکت یو ټیم له ورکي، کله بل ټیم له ورکي، کله بل ټیم له ورکي، کله بل. نو کوم صحابي ته چې په کشف سره کوم وخت معلوم شوی دی نو هغه خپلو شاګردانو ته هغه وخت ښودلی دی. نو یو د جمعې برکت دا شو د مارونو، د جمعې برکت چې الله تعالی په دې کې یو خاص وخت مقرر کړی دی چې هغه خاص وخت کې څوک د الله نه دعا وغواړي یا ذکر وکړي او د په زړه کې کومه دعا پرته وي پروردګار یې ورله پوره کوي. بل برکت یې څه دی؟ بل برکت یې وروڼو دا دی، حدیث پاک کې راځي که یو سړی جمعې په ورځ مړ شو نو
مسند احمد کې دا حدیث دی. یو سړی په ورځ د جمعې مړ شو. ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقي فتنة القبر. د جمعې په ورځ مړ شو یا د جمعې په شپه مړ شو، د قبر د فتنې نه به خدای وساتي. دا ګوره ډېره لویه خبره شوه. دا په فضیلت کې دا حدیث راغی. فضیلت لپاره کافي دی دا حدیث. جمعې ورځ جمعې په شپه مړ شو، قبر د عذاب نه، فتنې دا قبر نه الله دل حفاظت ورکړي. خدا قبر فتنه څه ده؟ نو خدای دې امته وساتي. الله قسم دی د قبر د عذاب نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل امانونه غوښتلي دي. حضرت عائشه صدیقه فرمایي یو بډای ښځه راله، سوالګرې وه. دا سوالګرې خلکو ته دعا کوي نو چې شی ورکړي. وایي ما ته وایي اعاذک الله من عذاب القبر، خدای دې د قبر د عذاب نه وساته. ویلې کې نبی علیہ السلام را ننوته. وایي ما ته تپوس وکړه د الله رسوله قبر کې عذاب شته؟ یو یهودیه ښځه راغلې وه، هغې ما ته دعا وکړه هغه یهودنۍ چې خدای دې د قبر د عذاب نه وساته. ولې قبر کې عذاب شته؟ نبی علیہ السلام وفرمایل عائشه د قبر ډېر خطرناک عذاب دی. او عائشه بی بی فرمایي چې د دې نه پس چې ما د نبی علیہ السلام نه کلم دعا اورېدلې ده نو د قبر د عذاب ذکر یې پکې خامخا کړی دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام څومره مضبوط صحابي دی، خلیفه ثالث، دریم نمبر مرتبه په صحابه کرامو کې لري، دریم نمبر. هغه صحابي دی د نبی علیہ السلام چې د حضور پاک یو لور ورنکاح وه چې هغه وفات شو، نو بله لور یې په نکاح کړه ورته. نو چې هغه بله وفات شوه نو نبی علیہ السلام ارمان وکړ، ارمان کوي زما درېیمه لور وې دا به مې عثمان ته په نکاح کړې وه. او یو ځل پیغمبر علیہ السلام د احد په غر ولاړو، په دې غر زلزله راغله، نو د خپه مبارک یې اوچته کړه او دې غر له یې راوبروله او دې غر ته وایي اسکن غلي شه احده ازداغ جرقېږي ولې تا ته پته ده چې په تا څوک ولاړ دي؟ انما علیک نبی یو در باندې پیغمبر ولاړ دی، وصدیق یو در باندې ابو بکر صدیق ولاړ دی، وشهیدان دو در باندې شهیدان ولاړ دی. دا یو پیشنګویي شوه، یو حضرت عمر رضی الله عنه، یو حضرت عثمان. یو صحابي وایي یو ځل نبی علیہ السلام یو باغ کې ناست و، وایي زمونږ د خوا نه پاسېد لاړ، ساعت یې تېر کړ، وایي زه ورپسې لاړم. چې کوم د پیغمبر علیہ السلام نږدې صحابه و هغې ته به دا پته وه چې حضور پاک په کومه لار لاړ، دا پته به ورته رسه نه لګېده. په مشکات شریف کې د معجزاتو کې یو حدیث راځي، وایي د حضور پاک د خولې مبارکې نه به خوشبویي تله، نو صحابو ته هغه خوشبویي پته لګېده چې دا د پیغمبر علیہ السلام خوشبویي ده، نو په هغه لاره به ورپسې هغې ځان رساو. وایي زه ورپسې لاړم، نیغ یو باغ ته ورغلم. وایي چې ورغلم نو حضور پاک مبارک په باغ کې یو کوی دی، د کوی یو غاړه کنډمه ده، قفه ته وایي په عربۍ کې، وایي په هغې کې حضور پاک ناست دی، خپې مبارکې دې کوی کې یې ځاندې کړی دی. وی ما وی چې راشه نن به زه دا سعادت حاصلوم چې زه به د پیغمبر علیہ السلام دربان جوړېږم، دا هغه څوکیدار، دا یو اعزاز به ما ته حاصل شي. وی دروازه کې ودرېدم، حالانکې هغې راته نه ویل. قرآن شریف کې الله آیات نازل کړی والله یعصمک من الناس، دې نه مخکې به حضور پاک څوکیدار ځان له ساته، چې دا آیت نازل شو څوکیدار یې چوټي کړه، وی زه زما حفاظت الله غشتی دی. اوس امام چې راشه دا یو اعزاز به درته میلاو شي چې د حضور پاک به ته درباني وکړې. دروازه کې ودرېدم، دې کې دروازه وډبېدله. ما وی من انت څوک یې؟ وی زه ابوبکر یم. ما وی علی رسلک، په قلار شه، استأذن لک، اجازت دله غواړم. وی لاړم نبی علیہ السلام ته، وی الله رسوله ابوبکر راغلی دی، استأذن اجازت غواړي. وی ما ته حضور پاک وفرمایل چې ائذن له وبشره بالجنة، اجازت مولا ورکا او د جنت زیری مولا ورکا. ویرالم اجازت په ورکا او د جنت زیری په ورکا. ګوره دا دین په خوشبوې پسې راغی، یعنی چا خو نه دی ویلي چې پیغمبر علیہ السلام په کوم ځای کې دی. لږ ساعت پس بیا دروازه والې شوه. ما ته هغه څوک دی؟ ای ما ته وایي چې د عمر ابن الخطاب یم. عمر علی رسلک، په قلار شه، استأذن لک، اجازت ته غواړم. رالم حضور پاک ته مې وی د الله رسوله عمر راغلی دی، اجازت غواړي.
اجازت هم مولا ورکا او بشره بالجنت د جنت خوشخبری مولا ورکا رالم اجازت هم ورکا د جنت خوشخبری میم ورکا وی لک ساعت پس بیا دروازه والی شوا چې دروازه والی شوا نو ما ہوتے سوکے من ہوا سوک دل وندبولو والا پھر عثمانی ما وی پا قلار شا اجازت دلغ وارم ویرالم د حضور پاک نم اجازت غچیل عثمان راغلی دی اجازت واری وی حضور پاک کو فرمائل چه اجازتم ورکا د جنت زیرم ورکا و د شهادت زیرم ولا ورکا وی درالم د جنت زیرم ورکا د شهادت زیرم ولا ورکا وی دیرالی وی پیغمبر علیہ السلام پاغاڑا کی میانس کے ناستو حضرت ابوبکر دیو طرف تک کے ناستا حضرت عمر تے بل طرف تک کے ناست اچھے کما کندم غاڑا وقف چه خلق پکی بورقیگی دی پکی ادریگی اڈکا شوا نو عثمان رضی اللہ عنہ ورطا مخامخ کے ناست معروس بیا دا دی دا اندازه واغشتلا چه دا دو کسان پا دی یوزے کی ورسرا کے ناستل دینا معلومی گی چه دا دوی قبرون بام دا پیغمبر علیہ السلام تر یوزے بھی عثمان ورطا مخامخ کے ناستا معلومی گی دا چه دی ورطا مخامخ دا بقی پا مقبر کے دفن کی دا یو منقبت شو دو منقبت ایسے دے بل منقبت یو مقام کے حضور پاک دا تبوک دا غزا دا پارچند لگوختا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راغ سے بے مالے رو اشرپے روڑے پیغمبر علیہ السلام تے پدی زولے کیوں غرزولے او دا یو دیر لوی حسی دا لخکر دا اوخانو دا غلامانو او دا غیر دا کتو سرے قن روڑے گوے بخن دوبرا اشرپے ویچی نبی علیہ السلام پدی لاس کے لاس اڑولے راڑولے او حضور پاک او فرمائل گوردا یو جیبہ نام دے یو ناشنا خبر دا وینن نپس چه عثمان سا عمل کئی دیتا با نقصان نرسی گی دومر لوی صحابی او پا یو موقع که حضور پاک ناستے حضرت ابوبکر صدیق را رے اگی ڈڑا والے خیت مین انسانا دیکھ حضرت ابوبکر صدیق ڈڑا امداس بیا حضرت عمر را رے اگی دا سے ڈڑا والے دیکھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ را چران نبی علیہ السلام زردہ سے کینس ڈڑے ختم کلا او دا اعلان دخپے مبارک اخکارا وے دے زر پٹکلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غلق جذبہ او چل عثمان راگے دومر توجہ دی صحب ورکلا کہ ورطا کے ناستے او خپیلم شاہتا پٹکلے لان دے حضور پاک و دا سفر مائے وی اے عمرہ وی دا اغا چانا حیاء ولی نکم کی دا اسمان فرشتیم تے حیاء کئی دومره زبردست شخصیت چکلا ظلمونه مسائل شوی دی رونو ګوري دنیا کې چې څومره انسان غوري د دنیا تکالیف پر راځي په دنیا کې بده نیکانو خلکو چې تکلیف بیماری راشي کړه نو دا خلک ودا جوړ د خدای نه لري دي نه 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 نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء سخت تکلیف په دنیا کې په پیغمبرانو راځي حضرت ایوب علیہ السلام ته وګورئ حضرت یونس علیہ السلام تا گورا کبگیری تا گورا لام حضرت ابراہیم علیہ السلام تا گورا نور پیغمبرانو تا گورا ثم الامثل فالامثل بیا چې څومره پیغمبر ته پنیکې کې نږدې وي دومره د دنیا تکلیفونو او بیماریو او فتونو پر راځي ولې چې کله ګناهونه پیغمبر نه ګناه نه کوي هغه معصوم دی هغه له په درجه بلندېږي او د امت لپاره تسلی ګرځي لیکن په نور خلکو باندې راشي نه ګناه به ختم شي او په ګناه نه خدای پاک بول درجه بلندېږي نو تکلیفونه په داسې خلکو راځي نو باغیان راللو د حکومت نه لري کو په مدینه قبضه واچوله باغیو د مسلمانانو دشمن د يهوديانو او د منافقانو سازش پکېو هغه د جمعه مصلونی و دی غریب پکور کې باندو ګیر چاپیره دی باغیان ته وو نو ځل سر روچت کا په دیوال باغیانو او مشرانو ته आवाज کې ودرېږي او خبره کړو دغه و درازل اے خلقا وی چې کوم د حضور پاک صحابه دی هغه ته یو څو خبرې کوم ټولې وره وی تاسو ته پته و چې مدینه منوره ته نبی رسول الله تشریف راوړو هجرت وکړو نو د مدینه ټولې وبترخې وي مالګي جنې وی دا بازي د پیانو بکن
خوږې اوبه پکې یو څوک ویانو نور ټولې ترخې وې مالګې جنې نو یو یهودي کویو هغه به مسلمانانو له اوبه ورکولې خو کله به یې خو ورکولې به او کله به یې ښه نو نه به یې ورکولې نو حضور پاک فرمایل چې دا کوي به څوک والي خو چې داسې والي چې مسلمان ته وقف کی نو زه به ضمانت ورکوم د هغه د جنت نو یې زه لاړم نو ما د یهودي نه هغه کوي واخېسته او عجیبه چل یې وکړه یهودي ته یې وی او په خپل ذاتي مال مې واخېسته یهودي ته یې وی داسې وکړه چې دا کوي را باندې خرڅ کړه وی نه خرڅوم وی نیم را باندې خرڅ کړه نیم نو هغه دومره ډېرې پیسې وې چې هغه پیسې ډېرې زیاتې وې حضرت عثمان رضی الله عنه ولا پیسې ورکړې نو هغه به دا چل کاو یو ورځ به د یهودي نمبر و د اوبو هغه به خرڅولې اوبه یو ورځ به د حضرت عثمان رضی الله عنه نمبر و هغه به خیراتي ورکولې نو چې خیراتي څوک ورکوي بیا پیسو له څوک چېرته راځي نو خلک به د حضرت عثمان صاحب په هغه نمبر راتلل او مشکونه به یې وړل او ځان ته به یې کور ته وړې نو یهودي هم دغسې کېناسته یا خدایه دا مې څه غلطي وکړه ما خو یې خیراتي ورکوي زما خو هغه شی ختم شو نو یهودي ورپسې لاړه شوي دا باقي مو واله نو عثمان رضی الله عنه ته هغه باقي نیم کوي مو اخېسته اوس هم هغه کوي شته حدیق عثمان ورته وایي خو څوک ورته پرېږدي نه دروازه ورته بندی ګرندی او ما په خپله لیدلی زبخ کې ده ورغلی ما دوه درې ځله ورغلی یم وردننه شوی پوړی اپي ته پوړی هم لګېدلی دي د ګټو پوړی دي په هغې بنده ورکوزېږي او پم پې لګېدلی دی او ګیر چاپېره ډېر ښکلی ورسره چمن دی ورسره مزېدار د کجورو بوټي دي ورسره او په هغې کې دا ټماټر او دا پودینه او دا سبزی هم پکې کېږي دې خوا ته چې کوم لار تلې ده مسجد قبلتین ته هغې سره خوا کې مخامخ دې طرف ته د حضرت عثمان رضی الله عنه دغه کوي دی نو ای خلک واورئ وي دا ترخې اوبه وي نو کوي وایي ما واخېسته حضور پاک وي چې څوک یې والي جنت ضمانت ورکړو ما واخېسته ما مسلمان ته وقف کړو وی څومره ظالمان یې څومره لوی افسوس دی چې کوم کوي ما واخېسته مسلمان ته مې وقف کړو نن په ما د هغه کوي به تاسو ظالمانو بندي کړي دي ترخې اوبه څکم نمبر 1 دویمه خبره څه ده وی جمعه تنګو مسجد نبوي نو حضور پاکو فرمایل چې څوک به دا جومات له ځمکه والي چې جومات ته وقف کي دله به خدای په جنت کې ځمکه ورکي نو یې زه لاړم په خپلو ذاتي پیسو باندې مې هغه جومات له ځمکه واخېسته جومات ته مې وقف کړه نو ظالمانو نه ما اوس هغه جومات کې ما مانځه ته نه پرېږدی کور کې دننه لګیا مونځ کوم بیا څه وایي وی ګوره پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو انسان وجنې نو په دریو څیزونو به یې وجنې یو دا چې د مړی کړي وی ما څوک وجلی دی وښایه راته که په ما د چا مړي بدل پورې راشئ ما مړ کې خلک چپ شو وی دویم هغه سړی به وجنې چې هغه د اسلام نه مرتد شي نو وی ما زه خو مرتد نه یم زه خو مسلمان یم او وی دریم به هغه سړی وجنې چې هغه بدکاري کړي زینې کړي وی زما د قسم د الله په ذاتي چې اسلام خو څه کې چې د اسلام نه مخکې په جاهلیت کې ما بدعملي نه ده کړې بما تقتلون په ما په څه وجنې څه داسې وجنې چې تاسو ما وجنې یو خبره ده ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی حضور پاک چې الله به تعالی یو کمیس درکوي کمیس به درته درغوندي او درکوي به دله کمیس که چا کوشش وکړي چې دا کمیس سر نه وباسي نو دا به نه وباسي دا کمیس به نه ورکوي چاله دا د خلافت کمیس شو خلافت دا به نه وباسي نو زه د پیغمبر علیه السلام په هغه وصیت باندې ټینګ ولاړ یم او ما ته زما پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې عثمانه تا باندې به یو وخت ظلم کېږي او ته به شهید کېږي دا پیشنګویي ورکړې ده او ما ته دا ویلي دي چې ستا به ما سره د حوض کوثر په غاړه ملاقات کېږي وی تاسو ټول په دې خبره ګواهان شئ چې زه به شهید کېږم حضور پاک دا فرمایلی دي څومره لوی د منقبت خاوند شهید شو د قرآن شریف د پاسه یې وینې پرېوتې لیکن هغه حضرت عثمان رضی الله عنه چې به کله قبر ته کېناسته که نو په ژړا به شو دومره به یې وژړل دومره چې دا ږیره به یې لمده شوه د اوښکو نه دا به د اوښکو نه لمده شو
دومره به جړل موږ ټول په قبرونو تیرو پروا نشته